بعض علماء لیکي چې فرعون د مصر هر بادشاہ ته به ویل، لکه د پاکستان هر مشر ته صدر ویلی شي، وزیر اعظم ورته ویلی شي. اوس که هغه هر څوک دی خو صدر دی، نو صدر صاحب وزیر اعظم صاحب هر څوک چې دی نو وایي هر د مصر بادشاہ ته به فرعون ویل. نو فرعونیان وایي ډېر تیر شوي وو، خو دا فرعون چې وو چې کوم د موسی علیه السلام د زمانې وو، نو د ده نوم ولید ابن مصعب ابن ریان. ولید ابن مصعب ابن ریان دا د هغه فرعون نومو کوم چې د موسی علیه السلام په زمانه کې او بهرحال او دا ډېر ظالم و. د ظلم د ده نه مخکې چې کوم هغه داسې نه و، خو دی ډېر ظالم و ځکه چې د بچي قتلول، د بچو په قتل باندې ډېر ظالم ګرځېدلی و. نو ویل یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، یقینا زه رالیږلی شوی پیغمبر یم د رب العالمین د طرفنا. اول بخپل ځان پہچان خی وقال اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. دا هغه چا نه وایي د چا خبره اخیسته کیدی شي چې هغه الله طرف ته رابلل کوي، خو څه وایي وقال اننی من المسلمین. خپل پہچان به څرګندې چې زه مسلمان یم، ځکه درته دا خبره کوم. دارنګې موسی علیه السلام ورته اول دا خبره ښیي چې زه عام خبره او عام سړی نه یم. ګورې انی رسول من رب، او بلا سند نه یم، انی رسول من رب العالمین، زه رسول یم د رب العالمین د طرفنا او د رب العالمین دعوت در کوما. ٹھیک ده که نه؟ نو داسم نه ده، سند پکار دی، پہچان پکار دی، ځکه د هغې نه بعد خبره بیا اثر کوي، او که دغسې وي نو بیا خبره اثر نه کوي. ٹھیک ده خبره؟ نو ځکه قرآن وایي انی رسول من رب العالمین، زه رسول یم رالیږلی شوی د رب العالمین د طرفنا. او مخکې نه ورته خپل خویم ښیي، خپل ځانم ورته ښیي. حقیق مضبوط یما په څه باندې؟ علا په دې خبره ګورې یاد ساته الله اقول علی الله الا الحق، چې زه به نه ویم په الله باندې مګر حق خبره. مخکې نه مې دا واوره چې ګورې حق خبره به کومه، که ستا پیړه چویو که پاتې کېږي زه به ته دا خبره کومه.